امن څنګه غواړئ؟ موږ دا وایو که نه چې دا امن په پنجاب کې څنګه راوستی دی، دقه شان په دې خاوره امن راوله. په سند کې د امن څنګه قایم کړی، په لاهور کې چې څنګه امن راوستی دا په باجوړ وزیرستان کې هم راوله. چلی درځي تاسو له من به څنګه راځي؟ پالیسیانې غلطې پاتې شوي دي. د سټیټ داخله او خارجه پالیسیانې باید درستې کړلی شي، پارلمان ته د اختیار ورکړلی شي، سیاست ته د اختیار ورکړلی شي. او د دې سره سره دا پښتانه دي څوک مفتوحه نه ګڼي. پښتانه د پښتونخوا خاوره د ریاست برخه ده. کومه ذمهواري چې په پنجاب او په سند کې او په نورو ښارونو کې د سټیټ دا هغه ذمهواري په دې خاوره باندې هم ده. ولې ناکام دي؟ دا ناکامۍ د دی دي. موږ دا ګڼو چې د خپلو ناکامو تجزیه دې وکړي. دا د امن غږ چې کېږي که نه نو دا څوک بغاوت نه ګڼي. دا خو دوی ته ذمهوارۍ موږ ورپه یاد کوو. موږ په پینډزې ټوپک په دې وطن کې امن نه و ساتلی د زرګونو کلونو نه. اوس موږ ټوپک دوی ته سپارلی دی، ادارې هم دوی ته سپارلي، قامونه ټیکسونه ورکوي. دوی ذمهوار دي. ناکامي دا باید چې د خپلې ناکامۍ اصلاح وشي، ولس باور کوي. خو په هغه ګام باندې چې رښتینی موږ دا وینو چې د امن دپاره اخیستلی کېږي. او تر اوسه پورې د امن دا خبره هسې په هوا کې پاتې شوې ده. داسې دور نه دی موږ نه جټ الوتکې په خاوره کې منو، نه ټینکونه او بمبارۍ منو. ځکه یې نه منو چې کډوالۍ او دا بمبارۍ خو وشولې یو ځل په ولسونو. 2 پوځي اپریشنونه وشو. ولې ناکام شو؟ 2 تړونونه د امنیت جرګې وشو، دا هم ناکامې شو. ولې؟ ځکه چې په پالیسیانو کې مسله ده. پالیسیانې دې بدل کړلی شي او دا پښتانه دي محب وطن وګڼلی شي. دا د خاورې اصیل خلک دي. حقوق دې د قام له ورکړی شي. د تجارت لارې ولې بندې کړي؟ ناوپاس د قام لار تړل شوې. دا سوال پورته کوو چې د قام لار ته بنده کړي، هغه قام به په تا باندې څنګه باور وکړي؟